د دغه دښمن چې فعلا ورسره مخامخ وي ولاکه توانایي لري. د دوی توانایي موږ ولیدله، څو ځایه مو لیدلې. دوی به هم په دې باندې خبر او په یاد وي، فکر وي ورته چې د کم سرنوشت سره دوی په کندهار کې مخ شول. په هلمند کې دا اوس د کم سرنوشت سره دوی مخ دي. دوی څومره په غرور هلته راله، فکر یې کاوه چې اولین سقوط به دوی هلمند ته ورکړي. دوی ډېر زیات حساب هم هلته کوي، امیدواري هم ډېره وه. مشران یې مړه شول، سربازان یې مړه شول، د خلکو زامن یې په موږ کوترک. خلکو ته مې، خپلو عزیزانو ته مې دغه اطمینان دی چې تر څو پورې په دې ځای کې تاسې په دې باور وکړئ، د زړه یې درته وایم، په تعهد سره یې درته وایم او ښوولې مې هم ده چې اول به زه مرم او زما به مړی پروت بیا به یو کار کېږي، تر څو چې ژوندي عقب نشیني په موږ کې نشته. او دښمن هم په دې پوهېږي چې موږ عقب نشیني نه کوو. دښمنه، ته خو به ډېر خوشحاله یې چې تا ولایتونه نیولي، ولسوالۍ دې نیولي، موږ ډېر. مګر دا دې یاد اوسه چې د حالت به در باندې ډېر سخت خراب شي. او دا به دغه خلک دي، دا دلته چې زموږ د ملګري ناست دي، د هغه چې ته هېڅ حساب نه پر کوې، دوی به پر تا دا حالت راولي او ډېر ژر به یې در باندې راولي. د افغانستان خلک به د کورو څخه راوځي، تا په ډبرو ولي، په لرګو به دې وهي او ځغلی به دې. په یاد دې اوسه، هغې ورځې ته منتظر اوسه، ډېر ژر در باندې را روان دی دا حالت. مګر دا اطمینان در کومه چې نه به شپه ګورو، نه به ورځ ګورو، نه به جنګ ګورو، نه به اور ګورو، نه به اوبه ګورو. داسې لکه سیل به موږ جنګ کوو او مخته به ځو په زور د خدای او د خپل وطن، د خپل نظام، د خپل قرآن، د خپل بیرغ، د خپل اساسي قانون، د خپل جمهوریت څخه به کلکه دفاع کوو.